السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد. ښاغلو معززو دوستانو، د لمانځه زده کړه 95 درس په جماعت سره د لمانځه ادا کولو حکمتونه. لمونځ د الله رب العزت د خوا څخه پر هر عاقل بالغ مسلمان باندې فرض کړل شوی دی. خو دوستانو، دا داسې یو فریضه ده، اجتماعي فریضه ده، او دا د ایمان نښاني ده، د اسلام شعار دی، او د لمانځه په ښه توګه ادا کولو سره د لمونځ کوونکي د خوا څخه د خپل ایمان او د خپل اسلام د ثبوتولو اسناد پیښول دي. ګواکې دی خپل د ایمان او د اسلام اسناد خلکو ته ښکاره کوي. او خدای مکړه که یو څوک په دې کې بې اعتنایي کوي، توجه نه ورته کوي، نو دا د دین سره د لاوبالۍ، د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره د لا تعلقي علامت دی. ځکه نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم د لمانځه بالخصوص په جماعت سره د لمانځه د ادا کولو ډیر زیات په اهتمام سره انتظام کړی دی. خپله هم او د امت په حق کې هم توصیه کړې ده. کوم کسان چې په ښه توګه سره لمونځ ادا کوي، د هغوی فضیلتونه، او چې د جماعت سره لاوبالي کوي، د هغه په شان کې وعیدونه او د اختار کلمات د الله رسول فرمایلی دي. اوس دا خبره چې د جماعت په لمانځه کې د یو ځای کېدو څه حکمتونه دي. لومړی خو یې دا حکمت دی ښاغلو دوستانو چې د اسلام دین د اجتماعیت دین دی. د انفرادیت او یوازیوالي خپل ځان ته د ټوله دین د اجرا کولو دین د اسلام مبارک دین نه دی. د اسلام دین اجتماعیت دین دی او خلک وجمع کېدو ته رابولي. دوهم حکمت یې دا دی چې په 15 وخته لمنځونو کې چې انسانان سره راټولیږي، نو یو د بل سره ملاقات کوي، په ځینو اړینو مسایلو کې یو د بل سره مشوره کوي، او هغه اجتماعي امور چې په اجتماعي ډول باندې کېږي، د هغه د احوالو او د هغه د